حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عن صدق الله العظیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پی ټی وی شیشې د اړخ نه د حیا الفلاح په پروګرام کې یو ځل بیا زه د ستاسو قربه مولانا فیض محمد جنیدي مخاطبم. ګرانو کتونکو د حیا الفلاح په پروګرام کې مونږ تاسو ته ډېره ښکلې شان او بهترینه موضوع راوړې ده چې هغه رمضان المبارک او د حضرت امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا کرم الله وجهه مبارک مناقب دي. ګرانو کتونکو یقینا چې په دې موضوع باندې د اظهار خیال کولو دپاره مونږه بلنه ورکړې ده محترم ګران جناب مولانا مفتی سفیر الله حقانی صاحب ته چې دوی ته مونږ په دې پروګرام کې هرکلی وایو. مولانا صاحب ستاسو راتګ هغې ډېره زیاته شکریه ادا کوو، مننه کوو تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی او په خیر علی وي. ګرانو کتونکو یقینا چې رمضان المبارک دی او په رمضان المبارک کې حضرت علی شیر خدا کرم الله وجهه مبارک باندې هغه حمله کړې شوې وه. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه مبارک باندې چې کومه حمله شوې وه د مرګ، نو هغه 19 رمضان المبارک او بیا د دوی مبارک هغه د زخم تاب رونړو، نو په 21 رمضان المبارک باندې د هغوی وفات شو. ګرانو کتونکو یقینا چې د هغوی شهادت د تمام عالم اسلام دپاره داسې یو غمزده ورځ وه. یقینا چې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه چې کوم باکماله شخصیت و د هغوی وفات د هغوی شهادت د تمام عالم اسلام دپاره چې کوم دی هغه ډېر زیات سخت و. نو یقینا چې د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه مبارک چې هغه یو لوی شخصیت دی، احادیث مبارکو کې د هغوی ناشنا فضایل ذکر شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی دي چې ته زما نه او زه د ستا نه یم. نو یقینا د داسې شخصیت هغه مناقب په رمضان المبارک کې بیانول یو اهم موضوع ده او ضروري موضوع ده. نو راځئ ګرانو کتونکو زموږ سره اوسئ چې زموږ د مفتی صاحب نه د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه هغه کم فضایل احادیث مبارکو کې ذکر دي، د هغوی کم سیرت دی، کم ژوند دی، زندگی ده، په هغې باندې دوی نظر واچوي. اول خو یو جهان مننه جی شکریه ستاسو چې مقام راکه. مننه، خوشحاله اوسئ. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه د حضرت علی کرم الله وجهه په باره کې، جی نو الله تعالی په کائنات کې ډیر مخلوقات پیدا کړي دي. بېشکه جی. بې په دې ټولو مخلوقاتو کې د ټولو نه افضل و اشرف الله تعالی انسان پیدا کړی ده. بېشکه جی. بې په دې انسانانو کې د ټولو نه افضل و اشرف الله تعالی انبیاء کرام پیدا کړي دي. بلا شک و شبه. بې په دې انبیاء کرامو نه بعد د ټولو نه افضل و اشرف الله تعالی صحابه کرام پیدا کړي دي. بېشکه. او بې په صحابه کرامو کې د ټولو نه افضل و اشرف مراتب په لحاظ سره هغه خلفای راشدینو. جی. بې په خلفای راشدینو کې د هر صحابي رسول صلی الله علیه وسلم مبارک جی د هغه خپل ځان له یو لوی شان ده. بېشکه. الله تعالی ولا یو لوی مراتب ورکړي دي. ټول رضی الله عنهم ورضوا عنه مصداقو. لیکن حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا یو ډیره عجیبه هستی وه. بېشکه جی. هغه عربی یو مقوله ده ای سعادت بزور بازو نیست. جی جی. نو دا شان الله تعالی هغې له ورکړی علی رضی الله تعالی عنه مبارک له. بېشکه جی. علی رضی الله تعالی عنه په حالاتو په ژوند باندې که چرې نظر واچولی شي تاریخ باندې، نو زه هم دا خبره به پټه پاتې نه شي جی. چې اکثریت په عربو کې هم داسې وو عموما چې کوم اثرات وي د بهادرۍ، د اخلاقو، د کردارو، د ایثار، چې کوم اثرات وي نو په هغې کې خانداني موروثیت اثرات وي. بېشکه جی. زه خو یامه چې علی رضی الله تعالی عنه له الله تعالی دا دومره کمالونه ورکړي، کمالاتو نه ډک جی جی. او دومره لویه مرتبه وله الله تعالی ورکړې وه. بېشکه.
نو دین وروستو د هغوی والد محترم جناب ابو طالب صاحب د هغوی حضور مبارک سره بې پناه مینه محبت و. بېشکه جی حضور مبارک سره هم ډیر احسانات او د حضور مبارک هم هغوی سره او د علی رضی الله تعالی عنه والدی محترم سره فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها جی جی هغوی سره هم د حضور مبارک ډیر احسانات د طرفینو نه وو. جی بېشکه جناب ابو طالب صاحب څنګه چې تاریخ کې واضح ده، جناب ابو طالب صاحب یو څو بچیو په هغې کې یو جعفر رضی الله تعالی عنه هم و بېشکه او دغه شانتې یو پکې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم و. جی جی نو په هغوی باندې څه معاشي تنګدستي راغه. جی نو د هغوی خاندان والا دا فیصله وکړه چې یاره دوی باندې چونکې معاشي تنګدستي ده نو موږ به د دوی نه د معاشي بوج کمولو په بنا باندې جعفر رضی الله تعالی عنه د هغه ذمهداري حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه واغسته سبحان الله چې د ده پرورش به زه وکړم. جی جی او حضور مبارک د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د پرورش ذمہداری واغسته. سبحان الله. علی رضی الله تعالی عنه ته حضور مبارک واغستو. یعنی د دوی چې هغه کوم بهادری ده نو د هغوی تربیت چا کړه؟ هغې تربیت چا کړه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی تربیت د حضور مبارک په غیږه کې د علی رضی الله تعالی عنه تربیت شوی. نو علی رضی الله تعالی عنه چې کله حضور مبارک باندې اولینی وحی راغه نبوت مقام ولا الله ورکو. جی جی نو پدې کې علماء مختلف اقوال دي. ډېر علما وایي چې یاره اولینی اسلام د علی رضی الله تعالی عنه راوړی. سبحان الله. مختلف اقوال دي خو لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله پدې کې به ډېر ښکلی تطبیق کړی ده. جی جی هغوی فرمایي چې په ماشومانو کې نوجوانانو کې په ماشومانو کې اول اسلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنه راوړی. سبحان الله. په زنانو کې اولینی اسلام د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها راوړی. سبحان الله. او په غلامانو کې اول اسلام د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه. او دغه شانتی په سړو کې اول اسلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راوړی. جی جی د علی رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو څه عجیبه غونتې واقعه ده. جی سبحان الله. چې کله حضور مبارک ته نبوت ملاو شو نسائی شریف کې د حدیث مبارک ته وایي چې کله حضور مبارک ته نبوت ملاو شو نو علی رضی الله تعالی عنه ته یې فرمایل علی ګوره په حالت د طفولیت کې ماشوم علی رضی الله تعالی عنه. جی بالکل. خو الله تعالی ولا یو پوهه ورکړې وه. علی رضی الله تعالی عنه په باره کې رضي وایي د وړکیتوب نه د فضولیاتو نه د شرکیاتو نه دا متنفره. سبحان الله. داسې الله تعالی داسې پاک پیدا کړی. جی نو حضور مبارک ورته فرمایي علی ما ته خو الله تعالی پیغمبري راکه، زه د الله تعالی آخري پیغمبر یم او ما ته الله تعالی دین راکو. جی ایا ته په ما ایمان راوړي که نه؟ نو علی رضی الله تعالی عنه خیرتوب ته وګوره. سبحان الله. ورته وایي جناب زه به بابا جان سره لږه صلاح وکړم. الله. حضور مبارک ته فرمایي علی دا خبره پټه ساتو، دا یا راز ده. ځکه چې هغه ټایم حالات ډېر سخت او حالات انتهایی سخت او هغه ایجاد د اسلام کېدو ایجاد د اسلام کېدو ابتدا وه، حالات ډېر سخت و. نو علی رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي جناب زه بیا لږ سوچ کوم. ګوره ماشوم ته وګوره. جی یعنی هغه سوچ او فکر یې دومره ډېر مولانا صاحب هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی انا مدینة العلم وعلی بابها. وعلی بابها والحکمت. زه د علم او د حکمت چې کوم دی ښار یم او حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه دروازه ده. نو یقینا هغه علم او حکمت چې مونږ ته راځي د هغوی په دروازه راځي. یقینا د ماشومتوب نه دوی دومره هوښیار، دومره د علم والا، د فهم والا. وایي علی رضی الله تعالی عنه د شپې سوچ وکړو چې سحر راغو د الله رسول مبارک ته فرمایي جناب ما ته کلمه ووایي زه ایمان راوړم. نو علی رضی الله تعالی عنه له الله تعالی چې کوم اعزاز ورکړی جی نو دا اعزازات صحابه کرامو ته ډیر حاصل دي، خدا یو بل شانت اعزاز و. نو علی رضی الله تعالی عنه اسلام راوړو. و یو ځل حضور مبارک په مینا مقام کې میدان مینا کې حضور مبارک منځ کولو.
جی نو علي رضی الله تعالی عنہ حضور مبارک پسې شاته ولاړ د منځ کوي خو ابو طالب سے ته پته نشته والد محترم ته پته نشته ښه جی نو دی کې ابو طالب صاحب تیریدو نو علي رضی الله تعالی عنہ منځ کولو نو چې کله مونږ نه فارغ شو نو ابو طالب صاحب ته آواز وکړو علي دلته راشه نو چې کله ولا ورغلو نو ابو طالب صاحب ته مسکې شو ګوره ها اسلام نه دراوړی جی 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 نو ته وایي دا څه کې ورته وایي چاچا جان مې راته یي چې زه مال الله تعالی نبوت را کړې ده پیغمبري را کړې ده او دغه شانتې دا عبادت ته دي مونږه نو ګوره خپله مشرک ته جی نو علي رضی الله تعالی عنہ ته ابو طالب سے چونکه حضور مبارک پرورش هم د ابو طالب سے په خوا کې شوی څوک چې چا سره ژوند تیر کی نو د هغې د اخلاقو د کردار د پاک دامنۍ هغوی ته ډېره پته وي جی جی بېشکه جی کله چې جناب عبدالمطلب صاحب د حضور مبارک عمر 8 کاله عبدالمطلب صاحب د دنیا نه رحلت وفرمایلو انتقال وشو نو ابو طالب صاحب د حضور مبارک ذمہ داری واغسته د پرورش نو ابو طالب صاحب حضور علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وتی بچیا دا پیغمبر ما ته معلوم ده او د چې دا کوم دین راوړی ده دا ډېر ښکلی دین ده سبحان الله او ته همدغه دین راټینګ کړه سبحان الله ګوره په دې مقام باندې نو د حضور مبارک په هغه دین اسلام باندې شریعت باندې ابو طالب صاحب رضاو نو علي رضی الله تعالی عنہ یې منع نه کو جی جی د حضور مبارک سره د ابو طالب صاحب ډېره مینه محبت جی وایي چې کله حضور مبارک دعوت شروع کو نو کفار براغل ابو طالب سے تبھی شکوه وکړه جی چې جناب تاسو دا وراره دغه شانتي د موږ خلاف او د موږ بوتانو خلاف او داسې خبرې کوي جی نو یو ځل ابو طالب صاحب ته کفار راغل قریش مکه جی او ورته ویل چې دا وراره د موږ ته حواله کړه ښه جی وایي ابو طالب صاحب راغو حضور مبارک ته وفرمایل چې بچیه دی داسې وایي نو حضور مبارک ته فرمایي چې جناب آیا زه به د دوی د خبرو د وجې نه دا دین پرېږدم نو حضور مبارک ته ابو طالب صاحب وایي په ملای وټپولو او ورته وایي چې بچیه تر کومې پورې زه ژوندی یم سبحان الله تر هغې پورې ښه ډاډه لګیا وه د خپل دین تشهیر کوه سبحان الله سبحان الله بې تر دې پورې چې کله ابو طالب صاحب جی حالت مرض ته ورسېد د اخري وخت بیمارو نو کفارو یو سازش جوړ کو په دارالندوه کې جی هغه یو میټینګ راغوښتو او په هغې کې ټول رؤسا د قبیلو مشران هغې ټول راغونډ کړل جی چې داسې کوو چې د بنو هاشم او بنو مطلب سره مونږه معاشرتي او سماجي بایکاټ کوو الله اکبر چې دا پیغمبرو دا خپل دین اسلام تشریح چې دی هغه پرېږدي د هغې هغه کم خورول چې دي دا ختم کړي او دین اسلام هغه مخکې پیلو نه کړي مخکې ونه رسوي بالکل جی نو ابو طالب صاحب ته وویو چې ته کوم طرف ته کېږي نو ابو طالب صاحب مجبوره شي ځکه چې موږ ورسره معاشرتي او سماجي بایکاټ وکړو هر قسمه مقاطعه ورته ورسره وکړو نو ابو طالب صاحب د حضور مبارک طرف وکړو او هغوی سره د وفادارۍ اعلان وکړو سبحان نو شعب ابي طالب دا یو غاټي وه په دې دا د ابو طالب د قوم دا ملکیتو نو په دې کې حضور مبارک او صحابه کرام 3 کاله پورې دا محصور یاره جي دا موږ ډېر لوی زړه غواړي چې دا دومره تا سره خپل خلک ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ځای پیدایش شوی نو د هغوی مبارکو نه ګیر چاپېره چې وه تیاره وه او بیا په دغه کې د حضرت ابو طالب چې هغوی نګیر چاپېره تمام هغه خپل خپلوان پراته وو د خپل قبیلې خلک یو خپل خلک یو مشران یو او بیا د هغوی سره تعلق کټ کول او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته کېدل یقینا دا ډېر سخت حالات پرې راغل خو لیکن جناب ابو طالب صاحب د حضور مبارک هغه ملګرتیا پرې نه ښودله جی رفته رفته کله چې دا محاصره ختمه شوه نو علي رضی الله تعالی عنہ خبره کو نو چې کله علي رضی الله تعالی عنہ پیدایش شو نو د دوی والدی محترم فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها هغوی د علي رضی الله تعالی عنہ نوم اسد کې خودلو سبحان الله نو چې کله ابو طالب صاحب راغو ناغي دا نوم بدل کو نوم ته علي کې خودلو جی د علي رضی الله تعالی عنہ نوم بدل کو
اسد نوم بدل کو علي رضی الله تعالی عنہ نوم کېښودلو. جی. غرض دا چې علي رضی الله تعالی عنہ د ابتدا نه پرورش د حضور مبارک په غیږ کې شوی. مولانا صاحب په دې کې ما ذهن یو خبره ته لاړو جی چې اول نوم یې ورله مور اسد کې خو یقینا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه کوم لقب د اسد الله حیدر کرار ملو شوی او جی او اسد الله کنه جی نو یقینا د مخکې نه د دوی هغه په تقدیر کې لیکلی شوي چې د دوی نوم به هم اسد وي دی به وي هغه نصیب د دوی په دې کې پروت و چې دوی به کوم هغه حمله کوله څنګه زړوره حمله به یې کوله شیر خدا ورته ویل شیر کېږي. خدا حیدر کرار رضی الله تعالی عنه. او بلکې موږ دې ته وګورو نو دې کې یو نکته داسې هم پرته ده چې بیا یې ورله علي نوم کېښودلو نو پته لګي چې څلور واړه خلفای راشدین چې دي دا به منې څلور واړه خلفای راشدین چې دي دا ټول هدایت یافته دي دوی خلکو ته هدایت ښایي بالکل کنه جی خلفای راشدین دي راشدین کنه راشد د دین اسلام ته لاره بالکل. ځکه چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل نوم عبدالله او هغې په اول کې عین راځي بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عثمان رضی الله تعالی عنه جی جی او حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه خپل نو یقینا چې ډېر لوی مقام لري کنه جی به علي رضی الله تعالی عنه خپل خنوم خو علي وګرځیدو. جی یو څو القابات دي القابات ته وګورئ. جی. علي رضی الله تعالی عنه یو لقب اسد الله څنګه چې تاسو وی شیر خدا جی جی حیدر او المرتضی دا دی علي رضی الله تعالی عنه القابات دي. جی او کنیت د علي رضی الله تعالی عنه دو کنیت دا مشهور دي. جی یو ابو الحسن دا ابو الحسن د حسن پلار جی د حسن رضی الله تعالی عنه د نوم په مناسبت سره دا کنیت مشهور ده. جی جی دویم نمبر ابو تراب د خاورو پلار سبحان دی بس علماء لیکلي دي د علي رضی الله تعالی عنه دا کنیت. جی جی و یو ځل حضور مبارک د خپلې د زلو ټوکړې لختي جګر چې ورته ویل کېږي فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها هغوی کرے تشریف اوري او فرمایله د الله رسول مبارک فاطمه رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو چې فاطمه جی اين علي علي کوم ځای ده نو فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل جناب ما سره پس خبرې باندې تکرار وشو او د کور نه اوته ده سبحان الله. جی حضور مبارک بهر راووت یو صحابي ته فرمایل چې علي ولټوه علي وګوره چې کوم ځای به وي. جی نو هغه صحابي راو د الله رسول مبارک ته فرمایي د الله رسول مسجد کې پروت ته مسجد نبوي کې پروت ته. سبحان الله. وایي چې کله حضور مبارک راغو علي رضی الله تعالی عنه ته یو کتل نو صادر باندې پروت ته نیم په خاورو کې ده جی او نیم په صادر باندې پروت ته جی علي رضی الله تعالی عنه. نو حضور مبارک ته فرمایي قم یا ابا تراب سبحان اے د خاورو پلاره پاسه. نو علي رضی الله تعالی عنه فرمایل چې نن د بعد ما ته ابو تراب وایي. سبحان دا الله. ډېره عجیبه یعنی دا هغه د صحابه کرامو مینه وه چې دوی ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه خبره وکړله نو هغه به خوښوله چې ما ته په هغې باندې اواز وکړی شي لکه حضرت ابو هریره رضی الله عنه خپل نوم عبدالرحمن همدغه رنګې حضرت سفینه رضی الله عنه چې خپل نوم یې بلو او محبوب علیه صلات وسلام ورته وفرمیل ته وسم د کشتۍ په شانتې سفینه نو بس ما ته به سفینه وایي. یعنې د دوی مبارک ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه وه محبت و چې هغه ابو تراب محبوب علیه صلات وسلام ورته استعمال کو نو دوی مو ویل چې ما ته ابو تراب وایي. بیا د حضور مبارک په ډېر علي رضی الله تعالی عنه باندې ډېر لوی اعتماد ومو د چا چې په چا اعتمادي که نه بېشکه نو سخت ذمهداري هغه ته حواله کوي چې کله حضور مبارک په باره کې دارالندوه کې ما چې څنګه مخکې ذکر وکړو خبره نیمه کې پاتې شوه دارالندوه کې کفارو میټینګ وکړو چې دا پیغمبر خو ریز ته ریزه دین اسلام خوري خلک دین ته راځي اسلام ته راځي نو هغه یو میټینګ راغوښتو او په دې کې رؤسا د تمامو قبایلو مشران راغوښتل نو په دې کې د یو قبیلې د مشر په شکل کې شیطان هم راغلی نو دوی میټینګ کولو چې دا پیغمبر بو د دین اسلام نه څنګه منې کو څنګه به دا روکاو شي نو په دې کې یو کس پکې ووایي چې یاره داسې به وکړو چې نعوذ بالله دا به قید کو دا به قید کو. نو ابو جهل پاسې دغه ورته وایي چې تاسو خو تجربه وکړه که نه په شعب ابي طالب کې مو 3 کاله پیغمبر محصور کړی قید کړی په هغه حالت کې هم خلکو اسلام راوړو. جی بېشکه نو ورته وایي دا خبره فایده منده نه ده. نور ورته ووایي چې یاره داسې به وکړو چې دا پیغمبر به
د علاقې نه وباسو جی نعوذ بالله دا بو جلا وطن بیکو جی نو هغه یو ابو جهل پکې پاسېدو هغه پکې عجیبه غوندې کلمه ووی دشمن د خولې نه چې دا صفت اوري دی ځان له خوندي سبحان الله. ابو جهل پکې فرمایي ویو وی لسان محمد صلی الله علیه وسلم احلا من العسل. سبحان الله. وی د پیغمبر علیه السلام مبارک د محمد جبه خو د شاتو نه خوږه ده بېشک دا چې تاسو جلا وطن کوي جی نو دا خو به ورشي هلته کې به ځان سره لږ وخت کې ډېر مخلوق ځان سره راجمع کړي جی او په تاسو باندې به حمله وکړي چې کوم ورسره ظلمونه تاسو کړي د هغې بدله به درنه غواړي. الله نو ورته وایي دا هم خطره جلا وطن کوي نه. جی جی نو په دې کې یو شیطان د یو قبیلې سردار په شکل کې هغه ورته وایي چې داسې به وکړو نعوذ بالله دا پیغمبر السلام مبارک به قتل کو. خو بیا په دې باندې مشوره وشوه چې داسې به وکړو د تمامو قبیلو نه به افراد راجمع کړو جی او دا پیغمبر پاک مبارک نعوذ بالله دا به قتل کو نو دومره وشي که په مونږ باندې فدیه راځي نو دا بنو هاشم به د مونږ نه بدله نشي اخیستی جی که قصاص راځي او فدیه به ورکو نو فدیه سل اوښان دي نو دا مونږ په ټولو قبیلو باندې چې تقسیم شي نو دا هیڅ هم نه ده. یعنی کوم هغه کسان چې راغلي وو میټینګ له د هرې قبیلې مشرانو هلته کې هغوی دا فیصله وکړله نو قصاص خو په ځکه نه شروع تللی چې هلته کې مختلفې قبیلې دي چا نه قصاص اخلي دکه شانتې خبره ده او فدیه چې ده نو فدیه به بیا په هغه قبیلو کې په بعضې خلکو باندې تقسیم کړی شي تقسیم کړی شي. نو دی دا مشوره وکړه چې داسې به وکړو چې نعوذ بالله د پیغمبر اسلام مبارک د کور نه به چاپېره شو او دا به شهید کو. نو سخت د قربانۍ ټیم جی نو حضور مبارک سخت ذمہداري وه. حضور مبارک ته الله تعالی حکم وکړو چې تاسو هجرت وفرمایي جی مدینې منورې طرف ته لاړ شي تاسو هجرت وکئ. نو دلته کې حضور مبارک سره د کفارو امانتونه هم پراتو. جی نو حضور مبارک علی رضی الله تعالی عنہ ته وګوره که حضور مبارک همداسې هجرت کوي جی جی نو به امانتونه به څوک واپس کوي جی او د الله تعالی حکم ده حضور مبارک کفار د حضور مبارک د کور نه ګیر چاپېره محاصره کړي ده. الله اکبر. نو علی حضور مبارک دا د ذمہدارۍ څیزه چې دلته کې کفن په سر تړل دي او خطرې ځای ده. حضور مبارک علي ته فرمایي علي لاړ شه د ما په بسترې باندې سمله جی او د ما صادر په ځان باندې واچوه. جی نو دا خو یقیني خبره ده چې هغه څوک ټارګیټ حضور مبارک باندې حمله کولو نعوذ بالله. جی نو علي رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې حضور مبارک ته نه ونکل یعنی هغه قربانۍ ته غاړه کېښودله چې هغو داسې حالات کې یقینا چې انسان ډیر زیات خطره یقیني محسوسي جی هیڅ قسمه چو چرای اونکل او د حضور مبارک په آواز مبارک باندې لبیک و سعدیک ویل اول تلاړو او کټ باندې سملستو. دا د هغوی هغه فضیلت و یقینا چې موږ به د ګرانو کتونکو ته داسې ووایو چې که چېرته کې موږ د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه مبارک کم هغه مناقب دي فضایل دي احادیث مبارکو کې ذکر دي نو یقینا چې هغه خو ډیر زیات دي هغه به ختم نشي زموږ د ژبې به ستړي شي خو هغه به ختم نشي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی دي چې ته داسې لکه څنګه چې موسی علیه السلام سره هارون علیه السلام نو دغه رنګې تی زما سره خو چونکې زما نه پس بل نبي نشي رتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا هم فرمایلی دي متفق علیه حدیث دی بخاری او مسلم شریف را نقل کړی دی چې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم کلکه وعده وکړله او عهد یې راسره وکړو چې الله یحبني الا مؤمن چې ما سره محبت نه کوي مګر مؤمن مسلمان به کوي او ولا یبغضني الا منافق زما سره به بغض نه ساتي نفرت به نه کوي مګر منافق یعنی کوم سړی چې مینه محبت لري هغه به مؤمن وي د حضرت علی رضی الله عنه سره چې مینه محبت لري او کوم سړی چې د رسول حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه سره نفرت کوي یقینا هغه به منافقي. نو مولانا صاحب یقینا چې د ټیم د کمی د وجې نه به موږ په دې باندې اکتفا وکړو او د ستاسو ډیره مننه کوو چې تاسو موږ له دومره قیمتي وخت راکو د ستاسو ډیر احسانمند یو شکرګزار یو. ګرانو کتونکو یقینا د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه وفات په رمضان المبارک کې شوی نو په 21 رمضان المبارک باندې دوی شهید شوي د دنیا نه یې رحلت کړو نو یقینا مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام لولو بیا د هغوی په آل باندې وایو چې په آل کې حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه هم راځي
او بیا مونږ داسې صدقه وکړو چې هغه مؤمنانو مسلمانانو غریبانانو له په رمضان المبارک کې ورکو او بیا ووایو چې یا الله کریم جل جلاله د دې کوم صدقې ثوابونه چې دي په دې ذریعې سره د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه درجات نور هم لوړ کا او د هغوی هغه برکات په مونږ باندې هم نازل کا. یقینا چې د ټیم د کوي د وجې نه مونږ په دې خبرو باندې اکتفا کول غواړو. تر بل پروګرام پورې مونږ ستاسو نه اجازت غواړو. د لوی الله په امان.